خو پښتنو از ژبه همت کړی دی. نه په کوټه کې د ښځې نوم اخیستل کېږي، نه په جرګه کې د ښځې نوم اخیستل کېږي، نه د نکاح په ورځ چې نوم اخلي لا هم د دغه پښتنو پر تندي خولې راپهیږي. د ښځې نوم اخیستل په یو مجلس کې، د ښځې یو مسله بیانول په یو مجلس کې، په یو کوټه کې، په یو جرګه کې، په مسجد جومات کې، په یو جلسه کې، په یو مظاهره کې، دا د دنیا تر ټولو بېغیرته عمل ګڼل کېږي. د ښځو غوښتنې تر پښو لاندې دي، د ښځې ارمانونه تر پښو لاندې دي. پښتون یا پښتانه مشران یا پښتانه واکداران چې کله خبره کوي چې موږ پښتنو ته حق راوړو، نو ما ته خندا راځي، زه حیران سم. ولې دلته پښتنو نیم آبادي، د خپل نفوس نیم آبادي وژلې ده، ژبه یې ورپرې کړې ده، خواهشات یې ور مړه کړي دي، ارمانونه یې تر پښو لاندې کړي دي. یعنې دا نیم آبادي چې ده د دې په وراثت کې حق نه ورکوي، دا په خپله خوښه واده نه سوی کولی، دا په خپله خوښه له کوره وتلی نه سوای، دا ژړلی نه سوای، دا خندلی نه سوای. یعنې د پښتنو دغه انصاف دی. او بیا چې کله په سټیج، کله یو ځای ولاړې، کله په جرګه کې دا پښتانه مشران خبرې کوي چې موږ به پښتنو ته حقوق راوړو، نو زه دا وایم چې 15,000 کاله عمر درکم په ولا کې راوړې چې تر څو پورې خپلې ښځې، خپلې خور، خپلې مور ته خپل حق ورنه کړي، د دوی په خپله خوښه واده ونه کړي چې د چا سره دوی واده کوي، څوک یې آیډیل دي، څوک یې خوښ دی، له هغه سړي سره یې واده ور ونه کړي، په وراثت کې برخه ورنه کړي، انسان یې تسلیم نه کړي، خندا یې برداشت نه کړي، ژړا یې برداشت نه کړي. په ولا که د پښتانه کام یو کار هم وکړي، او پښتانه چې دا 80 کاله د 100 کاله کېږي چې ذلیله دي، خو په دغه وجه ذلیله دي چې د کور د خلکو له حقه منکر دی، انسان یې نه ګڼي، نه شرعي نه انساني حق ورکوي، او په سټیج باندې په جرګو کې، په جلسو کې بیا وایي چې موږ پښتانه ته حق راوړو. ټول درواغ دی.